هر څو یې په سر دی وړم زندان هر یو تکلیف دی قبل زندان په شل کلنه مبارزه کې د افغان مجاهدینو د بند خاطرې د تورو تنبو تر شا د حق پر لارویانو د تیر شوي شکنجو مستند حکایتونه زندان خپرونه په زندانونو کې تیرې ترسره شوې ناخوالې را برسره کوي. دا خپرونه هر جمعه ماښام له 6 تر 7 بجو له شریعت غږ راډیو څخه اورېدلی شئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د شریعت غږ راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اوریدونکو دمګړی د شریعت غږ راډیو د خپرونه په لړ کې د زندان خپرونه پیل شوه. د زندان په خپرونه کې موږ تاسو ته د 13 کلن اشغال په دوران کې پر زندانیانو د تیر شوو کړاوونو پیښې د زندانیانو له خولې درورو چې خوشبختانه په نن خپرونه کې را سره وفیق اشنا مېلمه دی. دا چې په 13 کلنه دوره کې د څومره وخت زندان تیر کړی او په دغه دوره کې له ده سره څومره ظلمونه ترسره شوي دي، نو راځئ په همدې زندان خپرونه کې را سره د وفیق اشنا له خولې واورئ. هر یو تکلیف دی قبل زندان که هر څو یې په سر دی وړم زندان. بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی خو د ملي راډیو تلویزیون له ټولو همکارانو مننه چې موږ ته د خپل پیغام رسولو لپاره زمینه مساعده کړه. په دویم قدم کې د ملي راډیو تلویزیون اوریدونکو څخه مننه کوو، خپل نیک سلامونه ورته وړاندې کوو چې بلحال زموږ برنامه اوري. نوم مې وفیق اشنا دی، د قاري صبر الله زوی، د ننګرهار ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ د کوزبیر اوسېدونکی یم. د جهاد د فکر کولو په اړه به دومره ووایم چې هغه وخت کې امریکایانو زموږ په وطن اشغال راوړو، زموږ دیني مقدسات یې توهینول او نړول. په باګرام کې امریکایانو د قرآن کریم توهین وکړ، نو موږ ته د جهاد د کولو پرته بله لاره نه وه. نو د اسلامي امارت لیکو سره په 1388 شاوخوا کال به و چې یو ځای شوم. په خپل ولایت کې د ننګرهار ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ د قاري عمر فاتح په نوم زموږ یو ډلګی مشر و، هغه سره مې د فرد په حیث خپل جهادي فعالیت ته ادامه ورکړه. جهادي دوره خو ډیره سخته وه او دغه وخت ټوله جغرافیه تر ډیره حده پورې د مخالفینو په لاس کې وه، د هغو د ملاتړو په لاس کې وه. نو که څه هم جهادي خدمت سخت هم و، خو موږ ته د الله تعالی د کلمت الله د رضا په خاطر هم دغه یوه لاره پاتې وه، نو جهاد ته مې ادامه ورکړه. نو داسې ډیر شوي دي چې موږ سره په کمین کې ګیر شوي، موږ ملګري شهیدان شوي دي، ملګري زخمیان شوي دي. داسې شوي چې موږ په یو کور کې پاتې شوي، په هغې چاپه وهل شوي ده، موږ یې د هغه د چاپې د وتلو نه مخکې وتلي، هغه کور بمبار شوی، هغه کور کې شهیدان شوي دي. نو دا دې ته ورته ډېرې کیسې دي. یوه واقع چې ډېره دردونکې وه ما دپاره، هغه په 1395 کال پیل و چې په خوږیاڼو کې په موږ چاپه ووهل شوه، خو موږ د هغو لاس ته ژوندي ورنه ورغلو. نو بیا هغو د تیارو څخه بمبار وکړې، موږ سره خوا کې 8 نفر و. موږ قاري صاحب الفت په نوم موږ یو مشر و په هغه وخت کې، هغه شهید شو. د هغې نه وروسته 3 نور ملګري وو چې یو امان الله نومېدو، یو کامران نومېدو، هغه شهیدان شو. او قاري اثر په نوم چې اوس هم ژوندی دی، د استخباراتو په چوکاټ کې کار کوي، هغه او زه او قاري صاحب سید هغه په نوم یو ملګری و چې موږ ډېر شدید زخمیان شو، خو دوی ته ژوندي په لاس ورنکړو. نو د هغه سختو کیسو خاطرو د جملې نه چې اوس ما ته په خپل یاداشت کې ده، هغه دغه کیسه ده. په 1390 شاوخوا کې په ننګرهار خوږیاڼو ولسوالۍ د بربیار په سیمه کې د امریکایانو د لخوا شپینې عملیات ترسره شو. هغه ډېر دردونکي ځکه و چې هغو په یو کور چاپه ووهله، په کور کې زنانه، ماشومان او د هغې کور یو تن غړی قاري رفیع الله نومېدو چې هغه شهیدان شو. د هغې په بله ورځې باندې بیا په تیخر کې موږ ورته وایي د خوږیاڼو ولسوالۍ مربوط یوه ساحه ده د یادوړ، هغلته د دوی چاپه ووهل شوله. نو چې په یو کور کې 13 کسه شهیدان کړه چې هغې کې 4-5 به مجاهدین و، نور د کورنۍ هغه هم خلک وه. نو دغسې ډېرې پیښې شوي دي. نو د هغې د پیښو د جملې نه
همدغسې په شیرزادو کې په یو کور باندې چاپه ووهل شوه، د هغو د کور ټول غړي شهیدان شول او 2-3 کسه چې پاتې وو هغه زندان ته ځان سره ویوړل. نو د دوی د وحشتونو او ظلمونو به تاسې د نورو بندیانو څخه هم اورېدلي وي. قبلهم زندانا که هر څو یې په سر دې وړم زندانا هر یو تکلیف. زه د 1995 کال بس آخر به و چې زه د موږ په کور د امریکایي اشغالګرو د داخلي ځانګړي ځواکونو لخوا چاپه ووهل شوه. نو بیا د موږ د چاپې په مهال زه او زما ورور ځان سره انتقال کړو او د یو څو کلیوالو په شمول. نو زه په خپل کور کې ونیولم. بیا لومړی د ننګرهار ولایت هوایي ډګر ته یوړو چې 3 ورځې هلته وو. هغلته لومړی تحقیق جریان هملته پیل شو. 3 ورځې وروسته بیا موږ د ننګرهار استخباراتو ریاست ته وسپارلو چې یو میاشت به موږ هلته وخت تېر کړی او د هغې تحقیق پروسه چې کله نهایي شوله د هغې ځای بیا موږ را انتقال کړو پل چرخي محبس ته. نو بیا موږ وروسته محکمو سلسله شروع شوه چې ماته په لومړۍ محکمه کې چې کله محکمې ته زه حاضر شوم نو څارنوال ماته محکمې په تالار کې چې خپله صورتدعویه وړاندې کړه. بیا وکیل مدافع راجوګ شو، هغه خپلې خبرې وکړې. نو ډیره چې ماته جالبه ده او سخته ده په دغه ورځ په دغه وخت کې هغه نو چې قاضي کله ماته وی چې بچی تا څو کاله عمر دی، ما ورته چې ما عمر 23 کاله دی. بیا راته وی چې تا 23 کاله عمر قید شو. نو ما لپاره ډیره سخته او ترخه خاطره چې هغه همدغه وه چې ماته د خپل عمر قدر ته قید راکړو. زه چې نیول کېدم هغه ما د واده 3 میاشت به وه یا 2 پوره نه وه. نو زه په دغه حالت کې ولیم چې په خپل کور کې هغه وخت چې دوی د کور د ګیټ را انفجار کې او کور ته راننوته نو دوی سره په کاغذ زما نوم لیکل شوی و. نو کله چې ما د ژبه هغه اسنادونه دوی ولید تذکره او کارتونه نو بیا دوی په مخابره کې غږ وکړ چې موږ خپل هدف ته ورسېدو. نو بیا ما ته چې ډېره دردونکې وه هغه وخت چې ماشومانو ژړل، دوی هغه د کور او د مور پلار مخکې په موږ وارونه کول. نو ما چې ډېر دردوي او نه مې هېرېږي هغه صحنه ده چې زه د خپلې مور مخکې ووهلم او وډبولم. بیا د کوره راویستم او مور مې چغې والې چې زوی مې مه وړئ. د واده 2 میاشته ما دپاره دا ډېره دردونکې وه. بیا ما سره ما ورور زندان ته یوړو په داسې حال کې چې هغه پرته زما د ورورۍ بل جرم نه لرلو، یوازې په دې جرم را سره زندان ته یوړو چې ما ورور و. په ما خو دا لومړی 3 ورځې ډېرې سختې ځکه تېرې شوې چې موږ یې کله کوره راایستلو په لارې راوړلو نو دو په مخابره کې غږ کولو چې انفجار ته 15 منټه پاتې 15 دقیقې پاتې. نو ما سره ډېر تشویش او اندېښنه دا وه چې دوی به څه شی انفجاروي، زموږ کور به انفجاروي، زموږ د کور غړي به راټولوي هغه به انفجاروي، څه کیسه به وي. خو 3-4 ورځې چې موږ یې ویوړو دغه ورځې په ما شپه ورځ ډېرې سخت تېرې شوي. په 4مه 5مه ورځې بیا موږ یو د خپلوانو د هغه د جملې نه یو کس راغی او حال یې راکړې نو چې کور کې خیر خیرت دی مشکل نشته. هغه نو ما ورته د هغه انفجار پوښتنه وکړه چې هغه څه شی انفجار کړي. نو هغه دوی چې هغې ته موټرسایکل و هغه انفجار کړي. نو دا 3 ورځې په ما ډېرې سختې ځکه تېرې شوې چې دوی هغه وخت ما ته په لاره ویلې خپلو کې غږېده چې انفجار ته 15 منټه پاتې دي. دغه وخت کې موږ موټرو ته جګ شولو، بیا هغه د انفجار غږ موږ وانه اورېدو. نو هغه ورځې په ما په دې سختې تېرې شوې چې دوی به موږ کور انفجاروي، څه به کوي. ما خو دغه 1 میاشت د تحقیق پروسه په ننګرهار استخباراتو ریاست کې سر ته ورسېده. ما تحقیق ټول عمل ته بشپړ شو، بیا زه دلته انتقال کړم. نو هغلته د بندي جرم ته په کتلو د دوی په اصطلاح د هغه عمر ته په کتلو هماغسې تعذیب او شکنجې ورکړي چې څومره هغه توان لري. او د هغو د تحقیق پروسه کې یوازې بندي شکنجه کوي، تهدیدي وهي په همدې خاطر چې هغو کومه موخه وي هغې موخې ته ورسېږي. نو د تحقیق په جریان کې د 1 میاشت په نظارتخانه کې به سبا بیګه په داسې اتاق کې اچول کېدلې چې هغه وخت مثلا هوا معتدله وه، منی و، خو دوی به په یخ اتاق کې اچولې. په داسې اتاق کې به اچولې چې هلته به نور بندیان دوی وهلي ټکولي او د هغو وینې د هغو ویښتان به پراته وو، ته به هغې ته ورکوز کړې، هغلته به یې ته وهلې ټکولې تر څو به چې ته هغه د دوی کومه خبره هدف و هغه به دې ونه کړه. له هغې وروسته به چې تا کله په هغه نظارتخانه وهلو ټکولو ځای کې اعتراف وکړي چې زه پلانکی ما دغه کارونه سرته رسولي، دوی به بیا راجي کړې، بیا به یې دنه ویډیو وکړل، هغه به یې تا په دوسیه کې ضم کړه.
کړي به مې جوړه آبادي زندګي کړي به مې جوړه. موږ سره خو دغسې ظلم کېدلو چې د اوبه توره خولۍ در واچوله، په نظارت خانه کې به یې ولچه کړې، پښې او لاسونه به یې وتړل، تر هغې چې 2 ورځې به پکې وتې، 2 ورځې بعد به بیا چې راجي کړې چې ته به خپله خبره اعتراف نه کوو، بیا به یې واچولې. نو هغه کم اتاق به یې ډېر یخ کړلو، که په هغې به نه شو بیا به یې بندي ته برقي شاټ ورکولو تر څو هغه خپل هغه د دو چې څه مقصد دی هغه خبرې ته نه وباسي. که هغه به نه شو بیا به یې بندي ته کتل، څوک به یې راځوړندول، څوک به یې وهل. ما خو ډېر شکنجې او تکلیفونه ما ته ځکه نه دي راکړي چې زه یې داسې حالت کې نیولی وم چې د هغې نه مخکې زه 3-4 میاشتې مخکې په بله چاپه کې زخمي شوی وم. هماغه زخمونه او پرهرونه تازه وو او دوی چې څه غوښتل هغه موخې ته تیار رسېدلي وو. موږ چې پلچرخي زندان ته د ننګرهاره په بندو موټرو کې را انتقال کړو، نور 15 بندیان هم وو. بیا دلته د دوی ورته وایي پذیرش یو ځای دی، هغلته دوی لومړی بندیان اچوي، کله هلته یو هفته 10 ورځې پوره شي، د هغې نه وروسته دوی بیا بندیان راخلي په نورو بلاکونو باندې تقسیموي. نو موږ د داخلیانو د خوا نه راوړل شو د ننګرهار نه کابل ته پلچرخي ته. نو دلته بیا بندیان نورو سره تقسیم کړو، زه یې په 10م بلاک کې ورکړم او نور بندیان څوک 5م ته لاړ او څوک 9م ته او څوک 8م ته. د بندیانو محکمې خو په خپل وخت نه کېدلې. د سیاسي بندیانو چې بندي به ونیول شو، لومړی میاشت یا 2 میاشتې به دا په نظارت خانه کې و چې کله به ده په خپل جرم اعتراف وکړي بیا به یې مرکزي زندان ته لیږلو، توقیف خونو ته. بیا به هغلته د ده د قید او د محکمو پروسه شروع کېدله. نو د هر بندي محکمه به چې کېدله هغې کې به چې کمه موده به 1 کال او نیم کال داسې بندیانو چې 3 کاله 4 کاله وروسته پورې پراته و، محکمه سرنوشت نه و معلوم. داسې بندیان هم و چې 3-4 کاله قید یې ورکړی و، هغه پوره شوی خو د محکمه نه و شوی. داسې بندیان هم و چې دوسیې نهایي شوي و، قید یې پوره شوی بیا هم پراته و. زندان کې خو طبعا د زندان ژوند د آزاد ژوند سره ډېر توپیر لرلو. موږ چې ناخوالو کې موږ شمیرو، هغه د بندیانو سره ښه وضعیت نه و، د بندیانو صحت ته پاملرنه نه کېدله، د بشر حقونو څنګه چې دعوه وه هغسې د بندیانو ته حقوق نه ورکړل شوي، بندیانو سره د تعصب او د کینې ډک چلند کېدلو. او دغه ناخوالې به وي چې مثلا بندي نو په یو بلاک کې سره کېناسته، پاڅېده، هغو به ملګرتیا جوړه شوه، بیا به دوی راجیګ شول، هغه بندیان به یې سره بېلابېل کړه، جلا یې کړه. دغه ډېره دردونکې صحنې وې چې په بندیانو به تېرېدلې. د بندیانو سره خو په زندان کې د پرسونل د خوا نه د تعصب ډک چلند کېدو. مثلا د بندیانو د پیوازۍ ورځ به وه، دوی به ورته پیوازان نه راپرېښول. داسې شوي چې د بندیانو د زندان د پرسونل لخوا به لفظي شخړه راغله، په هغې کې به بندیان دوی ښکته کړه، بیا به یې د سره په داسې حالت کې چې محکمې به یې نهایي شوي بیا به دوی وهل ټکول او خپل انتقام به یې ترې اخیستو. ډېر چې په زندان کې ماته یاد شي، زموږ په 5م بلاک کې یو وخت روژه وه، د روژې ماښام اذان کېدلو، دغسې 10-20 منټه به ورته پاتې وه چې د مابس د پرسونل او د بندیانو ترمنځ څه لفظي شخړه راغله. په دې کې چې لفظي شخړه راغله، د مابس پرسونل د خوا په بندیانو باندې ډزې وشولې 1990 کالو شاوخوا. نو په ډزو په نتیجه کې 3 بندیان شهیدان شو، څه زخمیان شول. نو دغسې بندیانو سره وخت پر وخت ډېر هغه چلند کېدلو. موږ سره په بلاک کې یو بل بندي و د لغمانو چې هغه تبرکلوز تکلیف ناروغي لرله ډېره، په همدغې لحاظ چې تداوي نه کېدله، علاج یې نه کېدلو، نو هغه د همدغې تبرکلوز د وجې وفات شو. په داسې وخت کې وفات شو چې سبا د پیوازۍ ورځ ده، نن دا وفات شو. په سبا ورځ یې ده ته د کور نه زنانه راغلې وي پیوازان، خو د بندیانو د پرسونل د خوا نه دوی ته اجازه ورنه کړل شوه چې هغه خپل هغه وګوري، خپل خاوند وویني چې هغه وفات شوی دی، او نه دا معلومات ورکړل چې تاسو خاوند وفات شوی دی. ورته یې ویلي چې دا موږ سره بندي دی، اوس ناروغ دی او هسپتال ته م لېږلی. په 5مه ورځ بیا د زندان نه جنازه ووتله او انتقال شو. کوم چلند شوی یا په بندیانو کوم حالات تیر شوي دي، هغه که نن خلکو
ترېنه خبر هم دي که نن خلکو ته هغه خبرې کوي نو ډېر به یې ورته د منلو وړ هم نه وي. بندیانو خو ډېره د مظلومه طبقه وه، ډېر په مظلوم حالت کې وه. هغو سره داسې هم شوي چې مثلا د هغو ناروغي وه، د هغو د مرض د علاج وړ و، خو د دوی د خوا نه چې ورته پاملرنه نه کېدله، هغه همدغه چې علاج وړ مریض به و، دوی ته د علاج زمینه نه برابرېدله چې هسپتال ته انتقال کړي. د بندیانو داسې چې ځورېدل ورنه داسې ډېر بندیان موږ سره وو چې د هغو قیدونه پوره وو، سیاسي بندیان وو، خو هغو د خپل شخصي هغه د وجې ساتل شوي وو، نه خوش کېدل د خپل شخصي تعصب د وجې. په زندان کې خو د دوی د خوا نه چې بندیانو ته کوم خوراک ورکول کېدل هغه به سیلو ډوډۍ وه، چې هغه د سیلو ډوډۍ خو به تاسې هم لیدلې، بندیانو به نور هم درته وینا کړې چې هغه په مابسته په داسې حالت کې راوړل کېدله چې د خوراک به وتلې وه، 2-3 ورځې په بیرون وتلې وه، بیا به یې تا ته په سوترې بوجۍ کې راوړل، ته به یې وغورځوله. د بندي په سر یوه سیلو ډوډۍ وه چې ته به 3 وخته دا یو بندي ته یې ورکوله، دا به یې تا خوراک شو. نو غرمه کې به وریجې داسې وریجې راتللې چې هغه به د خوراک نه وي، بیا به په بل وخت کې داسې لوبیان راتلل چې هغې کې به تیږې او خاورې هر څه ګډ وډ وو، ډېر غیر منظم خوراک و. او د بندیانو دپاره هلته کوم کانټین جوړ شوی و، هغې کې داسې قیمتي وه چې بازار کې به یو شی په 10 روپۍ و، هغه به هلته دننه 100 روپۍ و. یو رومي دانه به که بازار ته یې واړې چې بازار کې به کیلو په 50 روپۍ و، هلته به یې 1 کیلو په 200 روپۍ درکوله. همدغسې د منکل داسې یو شی و چې ټولو بندیانو ته اړتیا وه چې په هغې به یې خپل هغه کاروانه ګرموله، بیا به یې خوړله. منکل داسې و چې هغه به د دوی د خوا نه تا په بیه اخیستلو، بیرون به یې اخیستی او بیا به چې دوی انتقالولو، 15,000 10,000 به یې تا نه کرایه اخیسته. بیا به چې کله داسې وخت راغلو چې مثلا بندیانو به جنجال وکړي، هغه شی به دوی ترسره کول، مثلا یو تاک نه منکل ویسي، یو تا نه موبایل ویسي، هغه څه باندې چې بندیان ځورېدل هغه پروسه به دوی وخت په وخت ترسره کوله. نو په زندان کې د بندیانو دپاره د خوراک څښاک دپاره ډېر داسې منظم خواړه نه وه. که هر څو یې په سر دی وړم زندانه، هر یو تکلیف ما ته چې ډېره سخته تمامه شوې په زندان کې، هغه خپل نیول او خپل ټکول او خپل وهل نه دي. لومړی داسې وشو چې ما ته په لومړی ځل پلار راغی او هغه راته ویل چې ما 5-6 ورځ چې کور ته نه یم تللی. ما چې ولې نه ځې کور ته؟ وایي چې وړه ورېره دغه راته وایي چې دا ځل کور ته راځې نو پلار او کاکا مې د سر راوله، او که را دې نه وسه بیا کور ته رانه شي. په دې نه چې بیا را باندې سخته تمامه شوې، هغه موږ ډلګی مشر قاري عمر فاتح نومېدو، هغه د اربکیانو په یو کمین کې شهید شو. دغه پروسه بیا خلاصه نه شوه. یو کال وروسته بیا د هغه ځای ناستی مفتي صاحب مطیع الله نومېدو، هغه بیا شهید شو. نو په زندان کې چې په ما ډېره سخته تمامه شوې، هغه د دغه 2 مشرانو شهادت و چې موږ د هغو وروستی دیدن هم ونه کړی شو، هم د هغو په جنازه کې ګډون وکړي. موږ په لومړی وخت کې زه په هغه ما لومړی میاشت وه د تحقیق په جریان کې وم، یو کس راغی، کاغذ ورسره و، قلم ورسره و، نو ویې چې زه د بشر حقوقو د سازمان د خوا نه راغلی یم او ما ته هغه څه ووایه چې هغه تا سره ترسره شوي دي او د دوی څخه شکایتونه دي، تا سره کوم ظلم شوی دی. موږ هم ډېر د دوی په دغې کمال نه پوهېدلو. هغه په اصلا د هغه د ریاست کارمند و. دغه به کس ته موږ د ټول اظهارات ویلې چې موږ سره د نیولو پر مهال داسې چلند شوی دی، بیا وروسته داسې شوي دي، موږ ته تکلیفونه شکنجې راکړل شوي دي، موږ سره داسې عمل او داسې کردار هم ترسره شوی چې نن یې هغو ته هم په ویلو شرمېږو، دلته یې د تلویزیون په مخ هم نشو ویلی. دغسې موضوعات سره چې بندیان مخ شوي دي هغه داسې ډېر هم شته چې د ویلو هم نه دي. نو موږ هغه ته چې کله خپل اظهارات ویلې، بیا هغه په بیګا ته موږ وغوښتلو د ریاست هغه مستنطق، نو بیا موږ هغه څه چې لومړی کوم وهل ټکول هم خوړلي هغه بیا په موږ د سره شو. د بندیانو د بشر حقونو دعوا وه، خو بلکې د بشر حقونو ته درناوی موجود نه و. په زندان کې خو د زندان ژوند خو ډېر له مجبوریتونو ډکي، او هر هغه څوک چې بندي هغه مجبوري، هغه ډېر بې وسی او بې کسی.
موږ سره په زه چې زندان کې ځورېدم هغه ډېر داسې خلک وو چې هغوی به پایواز نه لرلو. د پایوازۍ ورځ به وه هغوی به داسې څوک په کور کې نه لرل چې هغوی ته پایوازۍ ته راشي، خو هغه به ټوله ورځ د پایوازۍ ورځې په انتظار و. هغه دروازې ته به سترګې نیولې وي چې ممکن ماته د کوره څوک راشي، ممکن ماته د خپلوانو څوک راشي. زه چې ډېر ورته ځورېدلی یم په زندان کې هغه بندیان وو چې پایوازان یې نه لرل، بې وسه او بې کسه وه. په زندان کې به یې د خرچې روپۍ ته اړتیا وه، هغه به یې د دې د لارې برابرول چې چا د نورو بندیانو جامې ومینځي، د هغې د طریقه روپۍ برابر کړي، ځان ته یو خرڅ برابر کړي. نو هلته چې کومه کاروانه ورکول کېدله په هغې بسنه نه کېدله. هر بندي خپل مصرف او خپلو خرچې ته اړتیا لرله، باید چې کورنیو د خوا نه ورته رالېږل شوې وه. نو د همدې د وجې ډېر بندیان چا به د مرۍ کار کولو، تسبیح به جوړولې، قلمونه به جوړول، بیا به هغه د پایوازۍ په ورځې هلته ایښې وه، خرڅول به یې تر څو د هغې لارې او د هغې طریقه خپله خرچه ځان ته برابره کړي. دا د بندیانو بېوسي او بېکسي چې موږ لیدله ډېر ورته ځورېدل. په سر دې وړم زندانه هر یو تکلیف دې قبلوم زندانه هر یو تکلیف. روحي شکنجه شوي ټول بندیان دي. مخکې لکه ما په خبرو کې مې ویلې دغسې چې بندیانو به په یو بلاک کې په یو اتاق کې سره وخت تېر کړي، یو کال وخت به تېر کړي، هغه به سره ملګري شو، هغه به د راز او نیاز انډیوالان شو. دوی به بیا هغه بندیان راواخیست، څوک به یو بلاک ته ولېږلو، څوک به بګرام ته ولېږلو، څوک به بل زندان ته ولېږلو. نو همدغه د روحي شکنجې یو ډول و چې بندیان پې شکنجه کېدل. بل به چې کله بندیانو جنجال وکړېدو به سپریګانې راوړلې، سپری به در باندې وپاشلې. بیا به چې کله د یو وړه موضوع هغې ته به یې وغوښتلې، ده ته به یې ویلې چې بګرام ته دې لېږم او بل زندان ته دې لېږم. داسې بندیان هم شوي دي چې مثلا موږ د روحي شکنجې سبب ګرځېدلي. موږ سره د عبدالعلي په نوم یو عبدالي په نوم یو ملګری و د لوګرو، هغه په دغسې وخت کې بیا ریاست چل ته ویوړل شو چې نورې د خلاصون شپې ورځې رانږدې وې. د هغه په 15,000 کسیز لیست کې نوم و. هغه د 15,000 کسیز لیست د خلاصون پروسه شروع خو دوی هغه بندي بیا ریاست چل ته انتقال کو، هلته شکنجه کې او بیا تهدید او تعذیب کې. قاضیانو به د بندیان به چې کله محکمې ته راوغوښتل او د هغه څه چې به څرنګوال صورت دعوه جوړه کړې وه او هغه به خپل ادهامونه وړاندې کړل او بیا به وکیل مدافع خپله دفاع وړاندې کړه. نو په دغه وخت کې به چې دغه تا د خبرو د بندي د خبرو وخت به راغی، هغه به خپلې خبرې پیل کړې. نو دغه کې به د بندي د ځان په نفع خبرې کولې. قاضیانو به پې که د بوتل به سره نږدې و د بوتل وار به یې پې کولو، ګیلاس سره نږدې و د ګیلاس وار به یې کولو او کنځاوې به یې کولې چې د ملا محمد عمر بچی او د پلانکي بچی غږېږه مه، او عسکرو ته به وي چې د تالار نه وباسئ. نو د بندیانو سره د قاضیانو چلند هم په لفظي بڼه باندې هم او په قلم کې هم د بندیانو څخه زور ایستلو، انتقام یې اخیستلو. په زندان کې خو هر بندي به یو تقسیم اوقات لرلو، پرته له تقسیم اوقات ژوند هم ناممکن و چې د هفتاوۍ دپاره یو ځانګړی وخت و چې مثلا 9 بجې به دروازه خلاصېږي، تر 10-11 به بندیان په هفتاوۍ کې خپل لمر اخلي. د همدې سره څنګ کې د بندیانو دپاره په بلاکونو کې د درس د ویلو زمینه برابره وه. موږ هم ډېر وخت په درس ویلو او په مطالعه او په لیکلو باندې تېر کړی. کله به مې یو نیم شعر هم لیکلی وي او کله به مو یوه لیکنه هم کړې وي. نو خپل وخت هم د درسونو او په مطالعه او په دغې باندې تېر کړی. په زندان کې ما هغه وخت چې کله په لومړۍ محکمه کې زه د محکمې نه راستون شوم او ما ته د قاضي له خوا د 23 کاله ما د عمر په اندازه د خیاط پرچه راکړل شوه. نو په هغه ورځ ما د یوه کتابچه راواخیسته او سره مې لیکل شروع کړه او عنوان مې ورکړ چې زولنې به دې زړې شي زه به ځوان یم. نو دغه عنوان ما د کتابچې په سر کې ولیکلو او د هغې نه وروسته بیا ما به ځینې یاداښتونه سره اخیستل تر څو چې هغه د یو کتاب بڼه غوره کړي. خو هغه وخت کې چې ما کوم کتابونه کوم لیکل کړي وو هغه تر دغه وخته چې زه چاپ ته وړاندې کوم فتح راغله. نو بیا ډېر ماته بې ګټې او فایده مند نه برېښېده. نو همدې په خاطر مې بیا هغه
کتابچه ما سره بنده کړه. هغه نوم مې بیا په دې کتاب کې خو چې دې کتاب کې د 100 بندیانو د زندان خاطرات دي چې مختصر او اسانه ډول باندې لیکل شوي دي. نو دا فکر ماته داسې پیدا شو چې ما د معلوماتو په اساس ما چې کوم سرچ او پلټنه وکړه، ماته داسې یو مشترک کتاب تر مخ رانغی په کتابخانو کې چې په هغې کې د ټولو بندیانو د مشترکو د ډېرو بندیانو خاطرات لیکل شوي وي. نو بیا ما دا هڅه په دې خاطر شروع کړه د هغه بندیان چې ما سره په هغه وخت کې تعلق و د هغو څخه مې خاطرې راواخیستې، یو کتابي بڼه مې ورکړه. نو سره دې چې په کتاب کې به مشکل هم و، ځکه ما نه د ادبیاتو پوهنځی محصل نه وم، نه مې ادبیاتو پوهنځی لوستی وه، نه داسې درانه الفاظ را سره و، خو بیا هم هڅه مې وکړه چې یو کتاب برابر کړم. نو کله مې دا کتاب برابر کړ، بیا مې استاد زمان مزمل ته واستولو، هغه پې کره کتنه وکړه او تقریر یې ولیکلو. له هغې وروسته اطلاعات کلتور وزارت معین دی عتیق الله عزیزي صاحب، هغه ولیدو، هغه هم ډېر تشویق کړم او خپل تقریر یې ولیکلو. په درېیم ځل مې بیا هم پې زړه ډېر هنس کړی، بیا مې عبدالسلام وزیروال صاحب ته ولېږو، هغه هم وکتو، د تشویق تر څنګ مې تقریر هم لیکلی. او په څلورم ځل مې بیا صفي الله رایي صاحب ته ولېږلو، هغه هم کتاب وکتو، تشویق یې کړم او تقریر یې پې ولیکلو. بالاخره بیا نو ماته هم جرأت راکړل شو کتاب چاپ کړي، چې هغه وخت سره ډېرو لوستونکو د خوښې سبب هم وګرځېدو. نو په زندان کې چې کوم خاطرات مو لیکلي وو، هغه کتابچه خو ما سره فلحال نشته، کاشکې مې راوړی خبر وي. نو په زندان کې مې یو نیم شعر هم لیکلی دی، که هغې د جملې نه به زه تاسو ته یو شعر هم وایم. نو د شعرو د جملې نه چې ما په زندان کې لومړی شعر لیکلی و، نو هغه په دې ډول دی: اسارت به مې بدل بیا په وصال شي، غم به ورک شي او زړګی به مې خوشحال شي، د تیارو ټغر به ټول شي له دې کلي ګران هیواد به مو رڼا په استقلال شي، طاغوتي لښکرې بیا په ګونډو شوي نور به ختم هم دا کفر او دا اشغال شي، د بریا چغې نارې دي له هر لوري ښه آرام به زموږ ستړي هیوادوال شي، او د زندان غیږ به خالي شي له زلمیو، طالب جان به مو تیارو ته سپین مشال شي، د وفیق ټول ارمانونه به پوره شي، امارت شي قایم کفر زوال شي. نو دغه کتاب ما چې بیا ولیکلو په هغه وخت سره ملګرو ډېر خوښ کړې، او بیا د ملګرو مشران د خوا نه راته بیا وینا شوې، نو بیا په دویم ټوک لګې کار کوو، لا نهایي شوی نه دی. تهدید غم او وحشتون پوری زدر کسترگی تورا وم زندان. د کتاب کې یوه خاطره دا ده چې ما ته یاد شي، هغه مې د قطر دوحه کې چې مذاکرات و، هغه شیبه ده چې ما لیکلې ده. په قطر دوحه کې چې هغه مذاکرات پای ته ورسېدل او بالاخره توافقنامه امضا شوه، نو هغې کې د 15,000 طالب د زندانیانو د خلاصون خبره وه، چې زندانیانو دپاره ډېره د خوښۍ وړ وه، که څه هم بندیان ډېر وو، خو ملګري په دې خوشحاله چې 15,000 زندانیان خلاص شي، نو دا یوه لویه خبره او لویه لاسته راوړنه ده. په هېواد کې په دې سره د جګړو د ګراف یو څه کچه راکمه شي. نو هغه ورځ چې توافقنامه امضا شوه، مازدیګر شاوخوا 4-5 بجې به وي، نو په زندان کې بندیانو تکبیرونه شروع کړل او چغې شروع کړې او خپله خوښي وښوده، چا منلي نظرونه یو بل ته ورکول، چا د شکر سجدې لګولې. نو دغه هم ما په د خاطرو په هغه کې راخیستې ده. د بندیانو په پلچرخي کې د بندیانو د پیوځۍ دپاره یو څه اسانتیا موجوده وه نسبت باګرام نورو زندانونو ته. په 15مه ورځ به هر بندي ته کولی شوه چې د کور د خوا نه پیوځان راشي، خو د پیوځانو د هغه راتګ پروسه دومره ستړې او ځورونکې وه چې بندي به هېڅ په خپله کورنۍ نه لورېده چې ما ته د څوک د پیوځۍ دپاره راشي. ما خپله ډېر اصرار به په دې نه راتګ کولو چې کوره څوک رانشي، ځکه چې سهار به یو کتار کې یو بندي دپاره پیواز ودرېدو، د هغه د تالاشۍ او د هغه د انتظار موده به چې پای ته رسېدله 12 بجې به بندي ته پیواز راورسېدو. بیا به چې 12 بجې بندي ته پیواز راغی، 2 ساعته به سره ناست، 2 بجې به بیرته بیا بندیان راټولول او پیوازان به بیرون ایستل. هغه پروسه چې دا سهار پرې راننوتې، دغه چې بیا ته مراحل کېدل او هغه انتظار به چې پای ته رسېدو، نو په هغو به چې د زندان نه وتل، بیا به د ماښام اذان شوی. نو د هغه نسبت باګرام ته د بندیانو ته د پیوځانو راتګ پروسه یو څه اسانه وه، خو بیا هم ځورونکې وه،
او دردونکي وه چې انتظار او تالاشیانې او دا پکې ډېر وو. او ما ته مې وخت پر وخت پلارم راغلی دی د یو کال په تېرېدو کې چې کله ما ورور بیا د زندان نه خلاص شو بیا به هغه په یوه ځای ته راته او مور مې هم راغلی ده 3-4 ځل خور مې هم راغلی او یو ځل چې ما ته کوم په یوه ځای راغلی هغه زما لور وه چې تجلا نومېده هغه وخت کې وړه اوس خو راغټه شوې ده چې هغه ما ته زندان ته راوړې وه داسې حالت کې راوړې چې هغه د کال یا د 8-9 میاشتو به وه خو ما ورور ځان سره راوستې وه مور یې ورسره نه وه نو هغې ټوله ورځ ما سره په ژړا تېره کړه زه چې ډېر ځورېدلی یم هغه په یوه ځای ورځ ته هغه وه چې تجلا ما ته مې ورور راوسې ما لور وه هغې ټوله ورځ په ژړا تېره کړه ماښام بیا ووت نو طبعا ډېره سخته وي چې سړي ته د کور په یوه ځای راشي هغه یې وویني په ډېر مختصر وخت کې بېرته ورسره د تلو او د لیدو سره د پاتې کېدو هغه نه وي. دغسې ورځ ما ته مې وراره راغی ما د ورور زوی و عظمت نومېدو هغه چې ما ته محبس ته راغی نو هغه چې کله موږ د په یوه ځای ورځ خلاصه شوله نو هغه بېرته نه وتلو ژړلې وایي چې زه مې دلته کاکا سره پاتې کېږم نو بیا مې دلاسا کې ما ورته چې دلته څوک نه پرېږدي ته ځه زه هم درپسې یم نو طبعا د کورنۍ د راتګ او د کورنۍ د لیدلو دا په زندان کې ځورونکی حالت وي. تدې د غم او وحشتونو کورې تدې د غم او وحشتونو ما ته چې ما لومړی خبرو کې مې په زندان کې چې ما ته ډېر یادېدل هغه ما د کورنۍ تر څنګ هغه د سنګر ملګري وو هغه 2 مشران وو چې په موږ په زندان کې د شهادت خبر وشو موږ په زندان کې چې ډېر یادېدل هغه دغه 2 مشران موږ چې موږ به خلاصېږو بیا به یې دوی تر څنګ یو خو موږ په داسې حالت کې بیا د زندان نه خلاص شو په هغه زړو مینو سیمو وګرځېدلو چېرته چې موږ هغو سره ګرځېدلي وو خو هغوی نه وه دا چې زندان عمر خو ډېر سخت دی که یوه ورځ هم وي خو چې د بندي نوم در باندې کېښودل شي سړی ډېر د مظلومیت احساس کوي. ما ټول قید چې تېر کړی 3.5 کاله او 3.5 کاله بند نه وروسته بیا زه آزاد شوم نو دغه 3.5 کاله په ما په زندان کې مختلف هغه غمونه راغلي دي بل چې د دې ټولو نه په ما زیات درون تمام شوی او هغه ما 2 ترورزیان وو چې هغه شهیدان شول هغې مخکې ما نور 3 ترورزیان شهیدان شوي وو نو ما ترور چې د هغه وزې 5 شهیدانو مور ده پرته له دې چې په کور کې یو زوی هم اوس نه لري او هغه شی چې ما ته ډېر په سخته تمام شو د هغه نورو سختیو تر څنګ هغه وخت زه خبر شوم چې ما 2 ترورزیان شهیدان شوي دي نو ما فکر کو چې ما د ترور به څه حالات او په کوم حالت کې ځکه د هغې له دې مخکې 3 زامن شهیدان شوي وو او د ټول 15 زامن شهیدان شو دي کې یو زوی هم هغه نه و مجرد نه و په اصطلاح ټولو ودونه او بچیان وو نو ما ترور نن د 15 شهیدانو مور ده د 15 شهیدانو کونډې او یتیمان ورلغاړي دي د ما څخه نور هم داسې زندانیان وو چې د هغوی قیدونه زیات وو چا عمري قید وو سیاسي بندیان به وو څوک به د اعدام په حکم محکوم وو داسې بندیان هم وو ما خو مثلا زه د 23 کالو مې ما 23 کاله قید وو خو داسې بندیان موږ سره چې هغه 14 کاله وو د هغو به 20 کاله قید د خپل عمر نه به قید لوړ وو دغسې ډېر شوي دي چې داسې خلک موږ سره هلته مخ شو چې د هغو په زندان کې ګیرې نه وي په زندان کې ګیرې راغلي چا چې ګیرې وي د هغو په زندان کې سپین ګیرې شو بالاخره د ډېرو امراضو د وجې د ازادۍ په ارمان مړه شو خو ماړه نه شو که هر څو یې په سر دې وړم زندانه هر یو لومړی خو چې دا د 15,000 بندیانو د خلاصون خبره وشوه بیا څو وروسته دا لیستونه خپاره شوه نو بیا لیست کې ما نوم ما دپاره ډېر د خوشحالۍ ځای هم و د خفګان ځای بیا پکې دا و چې موږ په زندان کې داسې ملګرو سره ناسته پاسته وه چې د هغو نومونه په لیست کې نه وه کله چې دغه لیستونه خپاره شو یو څه وخت وروسته بیا میتریک وشو بیا په دې کې 6 میاشتې ووتې خو د بندیانو د خلاصون پروسه شروع نه شوه کله چې بیا د بګرام زندان څخه 200 بندیان خلاص شو د هغې په سبا د پل چرخي زندان څخه بندیان خلاص شو په 3 ورځ
زه په داسې حالت کې چې د روژې 14 به وم، ویده وم، 12 بجې وې چې ما پسې هغه باشي قید پر هغه راوړی، بلغ پرچه راوړی چې ته نور رهایي شوی، موږ ته شیریني راکړه. ما ورسره هغه وخت کې ګپ هم ولګولم چې زه یې نه منم، بس دا دروغ دي، ما لا خوب نه دی پوره ته وایي چې خلاص شوی. نو د خوشحالۍ ډېرې شیبه وه چې ما دپاره ډېره جالبه وه. بیا ما موبایل راواخیستو، پلار ته مې زنګ ووهلو چې زه نن در خلاصېږم. هغو مې خبر کړه، د څنګ نږدې ملګري چې موږ مشران وو، خیرخوا صاحب، هغه مې خبر کړي چې ما د خلاصېدو مکتوب راغلی، زه نن خلاصېږم. نو موږ د خلاصېدو شیبه داسې وه چې موږ دپاره هم د خوشحالۍ سبب و، هم د خفګان، ځکه چې موږ نه هلته هغه ملګري چې موږ سره په یو سنګر کې او موږ سره په یو اتاق کې پاتې شوي وو، د هغو د خلاصون سرنوشت نه و معلوم. نو طبعا زه ډېر وخت په کور کې هم وم، خو ځان مې داسې نه محسوسوم چې زه د خوشي شوی یم او په زندان کې د نه یم، ځکه زما ټول فکر او ذهن کې هغه ملګري او هغه خلک وو چې په زندان کې ما نه پاتې وو. د 15,000 بندیانو د خلاصون تر څنګ طالبانو هم 2,000 کسه د خلاصون خبره کړې وه. بیا یې دې کې شرط دا و چې مثلا دغه 15,000 بندیان چې د زندان نه وځي، دوی ته یوه پرچه ورکول کېدله چې دوی به په خپل کور ته په مسنون ډول رسیږي. نو زه خو ما د زندان د داخل نه د ارزان قیمت تر پوله پورې په رینجر موټر کې دوی راویستلو. نور بیا موږ سره پرچه وه، د هغې پرچې په اساس نور ملګري مو راسره وو. شپه وه، موږ ننګرهار ته حرکت وکړې، شپه مې ننګرهار ته ورسوله. زه شپه مې ماما کور ته یوړه، ماما په کور کې پاتې شوم. بیا مې کورنۍ خبره کړه چې زه جلال آباد ته راغلی یم، سهار تاسې جلال آباد ته راشئ، کابل ته مه راځئ. نو د خلاصېدو پروسیجر د ټولو بندیانو همدغسې و چې هغه وخت کې به د هر بندي ته د دوی د خوا نه جامې او د لارې خرڅ ورکول کېدلو. په جانب مقابل کې طالبانو به هم د دوی بندیانو ته د جامو تر څنګ د لارې خرڅ ورکولو او د دوی تر کوره رسېدلو یو تضمین یې ورکړی و. نو بندیان چې کوم وه هغه په ښه شکل تر کورو رسېدل، هغه پروسه ډېره د اعتبار او په هغه ډکه وه. ما خو چې کورنۍ ته راستون شوم، واقعا موږ د کورنۍ تر منځ ډېر بېلتون راغلی و او شخصا بیا زما د کور ودانې تر څنګ، ځکه ما هغه چې سره د هماغه چاپې په شپه سره بیل شوي وو، بیا هم سره لیدلي نه وو، خو غږېدلي وو. ما دپاره ډېر د خوشحالۍ ځای دی. مور مې او پلار مې او کورنۍ د ډېرې خوشحالۍ نه هغه اوښکې تویولې، ژړلې. ما لور سره بیا وضعیت داسې و چې هغه ما د ورور په غېږ کې او د هغه په پالنه او ساتنه کې رالویه شوې وه. تر ډېره پورې هغه به ما ته پلار نه ویلې، ځکه چې هغه ته به ما وي چې لورې وایي زه خو تا لور نه یم او زه مې د واوا لور یم، پلار ما ورور به ښودو. دا خبره یې ځکه کوله چې د هغه په ساتنه او پالنه او کفالت کې رالویه شوې وه. تر ډېره پورې لومړۍ ورځ خو داسې وه چې ما به ورته راشه چغې به یې کړې، ژړلې، نه راتله خواته مې. نو اوس لږ عادت شوې ده. که هر څو یې په سر دې وړم زندانه، هر یو مجاهدینو ته دا پیغام دی چې حاکم اسلامي نظام د ډېرو قربانیو ثمره ده. په دې نظام ډېرې قربانۍ ورکړل شوي دي. لکه مخکې چې موږ د خپرونې په جریان کې پې بحث وکړو، موږ ورته دا توصیه ده چې د حاکم نظام سره خیانت ونه کړي، د شهیدانو د وینو قربانیو سره خیانت ونه کړي، د ولسي خلکو ملاتړ وکړي، د ولسي خلکو مرسته او لاسنیوی وکړي، ځکه همدغه ولس و چې موږ ته به په خپل کور کې د اوسېدلو دپاره شپه راکوله، د موږ د یو سر ساتلو دپاره به په کلیوالو ولسي خلکو خپل ټول کورنۍ خطر ته ورکوله. نو د هغو دغه ښېګڼې احسانونه چې دي دا نه د هېرېدلي دي او نه باید موږ هېر کړو. څوم چې زموږ په وس پوره وي باید موږ په خپل نظام کې د ولسي خلکو ځای وي او هغو خپل ځان وویني. او د مجاهدینو همدا غوښتنه ده چې هر ځای کې د خلکو عوامو ولسي خلکو سره ښه رویه وکړي او ښه چلند وکړي. هر یو تکلیف دی قبل وم زندانه، ځکه دې زه په ځان د شریعت غږ راډیو درنو اورېدونکو، دا به د زندان خپرونه چې په نننۍ خپرونه کې راسره وفیق اشنا مېلمه و چې تاسې په تېره 20 کلنه دوره کې په ده ترسره شوو ظلمونو او وحشتونو د ژوند ناخوالې واورېدې
تر بیا بلې خپرونه کې چې د بل میلمه سره ستاسې درانه چوپړ ته راځو. تاسو چې هر چیرته استئ خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ. الله مو مل ښه وختونه ولرئ. هر څو یې په سر دی وړم زندانه، هر یو تکلیف دی قبلوم. زندان په شل کلنه مبارزه کې د افغان مجاهدینو د بند خاطرې. د تورو تنبو تر شا د حق پر لارویانو د تیر شوي شکنجو مستند حکایتونه. زندان خپرونه په زندانونو کې تیرې تر سره شوې ناخوالې را برسره کوي. دا خپرونه هر جمعه ماښام له 6 تر 7 بجو له شریعت غږ راډیو څخه اورېدلی شئ. هر یو تکلیف دی قبلوم.